زما خو وخت د دې چې وشو نو تقریبا 22 ساله شو. اوله کې دومره موږ دغه نه وو، بوزه کې هم الحمدلله د الله پاک لاک شکر دی، خلک راځي د ډېر لرې لرې نه. دا په دې دوکان کې د خلکو د مخې تیارېږي، ټول هر څه په دې ځای غوړي شو او مرچ مسالې شوې، مالګې شوې او نور دا دیګونه دي، 3-4 دیګې دي الحمدلله په دې روژه کې الله پاک بس زموږ رزق پکې الله چې څه لیکلی هغه موږ له راکړي او دا غریبان خلک راځي ټول وړي او خپل هغه روژه ماتې له لږ داسې یو شی دی چې بس په ټایم کې په سړي ښې ولګي، پېشمني له پکې څوک راوالي. خاصیت خو دغه دی چې غوړي او مرچ او داسې دا شیزونه چې موږ خپل دغه کوو، پیاز د ادرک دا شیزونه اچوو او بل زیات استعمال یې موږ په خپل کور کې کوو. او دا یار دوست راسره هم اکثر دا سوداګانې ویني وایي ته دا شیزونه اچولی ما هغو سره بل دا د دوکان کې هر څه په دې ځای تیارېږي، ټول خلک یې ویني چې یاره په دې کې دا شیزونه اچول شي. الحمدلله یو 3-4 دیګه په دې روژه کې دي الله پاک وایي خو چې بس دغه نه دا شوکیس هم دی جوړ دې لپاره جوړ کړی چې دی د بهر آلودګۍ نه لږ په مالي دوړه ووړه نه راځي او نور خو هر شی کوم لوښی چې زمونږ دغه کوو هغې باندې به سرد و، هغې به طریقه د ایزل هم په هغې کې کوو چې یاره ویزلی شي سهار نه بیا به کې پخلی کوو. یاره خو په دې روژه کې خو تقریبا نن چې څه کسان راغلي نو د درګۍ افه دغه یې پکې راته وکړو چې موږ د درګۍ نه راغلو، بیا به څه کسان کور ته راغلي وو چې یاره نصرت کوم ځای دی په بل سره دی هغو بیا به دلته یو پارټي بله راغلې وه چې هغو وویل چې یاره موږ د بحرین نه راغلو.